عزتمندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر حیثیتونه دي، خو یو حیثیت د الله د پیغمبر دام دی چې دا خاتم الانبیاء دی، د ټولو پیغمبرانو خاتم دی، ختمون کې دی. الله فرمایي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. د الله تعالی پیغمبرو پتاسو کې د نارینه او پلار نه دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نارینه اولاد په ماشوموالي کې وفات شوی وو، لیکن د الله پیغمبر دی او د الله رب العالمین د طرف نه خاتم النبیین دی. د ختم نبوت مطلب څه دی؟ عزتمندو دا یو داسې عقیده ده چې دا د هر مؤمن ضرورت دی، که نارینه دی که زنانه ده که عوام دي که خواص دي، هر څوک به دا نظریه او عقیده ساتي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو نه بل پیغمبر دنیا ته راځي او نه د هغه نایب راځي چې ځان له مستقل دین او شریعت راوړي، او یا د رسول الله دین خپل کې د هغه شریعت باندې عمل کوي، خو چې مستقل پیغمبر نو داسې نشي راتلی. د دې عقیدې نه چې څوک منکر دی نو دا واجب القتل دی. عزتمندو د ایمان د خطا کېدو دپاره ډېرې لوی فتنې راوتې دي. د قادیانیت یې یو لویه فتنه راوتې ده چې زموږ ذهن دا جوړوي چې د نبوت او د پیغمبرۍ دروازه لا نه ده بنده شوې. نو څوک چې د دې عقیدې نه منکر دی نو دا واجب القتل دی. او امام ابو حنیفه رحمه الله علیه خو تر دې پورې فرمایي چې چا د یو منکر نبوت نه د یو ګستاخ رسول نه دلیل وغوښته نو دیم ګمراه او کافر شو، دنه به دلیل هم نه غواړي، ضرورت نشته دی. نو دا ختم یا خاتم یا خاتم څه ته ویل کېږي؟ علما موږ سره د مجلس کې موجود دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځکه خاتم النبیین وایي چې ختم مهر ته ویل کېږي. نو مهر هله لګي چې کاروایي پوره شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی، د انبیاو د سلسله اخیرنۍ کړۍ ده، د انبیاو د بلډینګ او د عمارت اخیرنۍ خښته ده، بله بیا نشي راتلی. د انبیاو د بلډینګ او د عمارت مکمل شوی دی. او د خاتم او د خاتم او د ختم معنا چې کوم د لغت ماهرینو کړې ده نو هغه هم دا کړې ده چې خاتم النبیین ای آخره، آخري نبی دی د الله رب العالمین، د ده نه وروسته بل پیغمبر نشي راتلی. او دا معنا علامه جوهری په صحاح اللغات کې کړی دا، او همدغه معنا ابن منظور افریقی په لسان العرب کې کړی دا چې ای آخره، او همدغه معنا علامه زبیدی په تاج العروس کې کړی دا چې دا پیغمبر اخیرنی پیغمبر دی، بل پیغمبر په دنیا ته نه راځي. عزتمندو مونږ چې د اسلام جنګونه وګورو او د اسلام تاریخ وګورو نو د الله پیغمبر او دغه صحابه 56 غزوات کړي، 56 غزاګانې شوي دي. خو په دې 56 غزاګانو کې صرف 259 کسان وفات شوي دي، شهیدان شوي دي. خو کله چې په جنگ یمامه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس رسالت خلاف او د منکر ختم نبوت د سرکوبۍ دپاره کم جنگ کیږي، نو په دغه جنگ کې عزتمندو تاسو ته دا واضحه یو معلومه ده چې د 1200 نه سوا صحابه او تابعین په دې جنگ کې شهیدان شوي دي. ځکه د رسول الله د ناموس دپاره دا جنگ کیږي، دا جنگ د ختم نبوت د عقیدې دپاره کیږي. او د الله تعالی پیغمبر چې وفات شو نو ابو بکر صدیق یو پابندي لګولې وه چې د بدر کم مجاهدین دي نو دا به د بدر صحابه دي، نو دا به په نورو غزاګانو کې شرکت نه کوي، ځکه دا د امت دپاره یو لویه اساسه ده. خو عزتمندو د بدر صحابیان بیا هم ټینګ شوي نه دي چې د الله د پیغمبر د ناموس جنگ دی او د ختم نبوت د آخري په باره کې جنگ او جګړه او جهاد دی. نو او یا د بدر صحابه هم په دې جنگ او دې میدان کې شهیدان شوي دي، او یا د بدر صحابه. عزتمندو دا فتنه د ابوبکر صدیق په دور کې شروع شوه. مسیلمة الکذاب یو ډوی لعین و، هغه د پیغمبرۍ دعوه وکړه او بیا هغه لعین مردارم شو. هغه یو صحابي مردار کو، وحشي د هغه نوم دی چې چا حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړی و. او هغه به دا فرمایل چې ما د اسلام یو ډېر لوی جرنیل شهید کړی چې هغه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ دی. الله ستا دربار کې دعا کوم چې اوس خو مې ایمان راوړی دی، نو زه دا غواړم او سوال کوم چې د کفر یو لوی علمبردار او لیډر مړ کما چې خبره ختم شي او دا توازن زما برابر شي. نو چې کله دغه مسیلمة الکذاب جهنم ته ورساو نو بره وکتل او د الله رب العالمین حمد او ثنا ویلا، یا الله وحشي ستا د نبی یو عظیم ترو د اسلام یو عظیم جرنیل شهید کړی
رب العالمین هغه کمې نن پوره شو زه ستا حمد او ثنا وایم چې ما د کوپر یو ډېر لوی لیډر وواژو چې هغه مسیلمة الکذاب